السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راځئ نن د یو څو فروټو نومونه زده کړو چې اول یې دی پومیګرینیټ یعنی انار. تاسو ته چې په کوم تصویر کې ښکاري دې ته پومیګرینیټ وایي. نمبر 2 تاسو ته چې په کوم تصویر کې دا فروټ ښکاري دې ته په انګلیش کې هم لوکاټ وایي او په پښتو کې هم لوکاټ وایي. لوکاټ. پیر یعنی نشپاتې. نشپاتې ته په انګلیش کې پیر وایي. ځینې خلک پیر وایي، پیر نه، پیر یعنی نشپاتې. واټرمیلن یعنی هندواڼه او صرف میلن چې دی خربوزې ته وایي. میلن معنا خربوزه. ډیټ معنا کجوره، خو په یاد وساتئ چې همدا ډیټ DATE همدا ډیټ تاریخ ته هم وایي، کجوري ته هم وایي، همدا ډیټ او تاریخ ته هم وایي. ځان سره یاد ساتئ. ډرای ډیټ چوارې. ډرای معنا وچ او ډرای ډیټ چوارې. صرف ډیټ کجوري ته وایي او ډرای ډیټ چوارې ته وایي. لیچي په پښتو کې ورته هم لیچي وایي او په انګلیش کې ورته هم لیچي وایي. دا کوم چې تاسو ته په تصویر کې ښکاري دې ته په انګلیش کې او پښتو کې دواړو کې لیچي وایي. لیچي. ګواوا معنا امرود. تاسو ته چې په تصویر کې ښکاري دې ته په انګلیش کې ګواوا وایي او پښتو کې امرود. ګواوا معنا امرود. ګواوا. ملبري معنا توت یا شاتوت. دواړو ته په انګلیش کې ملبري وایي. ملبري. چیري معنا دا تاسو ته چې تصویر کې کوم فروټ ښکاري دې ته چیري وایي. ځینې خلک د دې تلفظ داسې کوي چیري، خو چیري دا نه دی. څنګه یې تلفظ دی؟ چیري معنا د تصویر کې چې تاسو ته کوم فروټ ښکاري دې ته چیري وایي. پلم معنا الوچه. PLUM پلم معنا الوچه. ګریپس معنا انګور. انګور خو به تاسو پیژنئ، په انګلیش کې ورته ګریپس وایي. اوکې برادر، امید لرم چې تاسو به دا ورډز مینینګ خوښ شوي وي. که چېرته تاسو زموږ نه څه سوال پوښتنه لرئ انګلیش ریلیټډ نو تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. See you inshallah the next time with another lesson. د الله په امان خوشحال او آباد اوسئ.